ابو هريره رضی الله عنه چې الله له دومره علم ورکړی و دي ډېرې وجې دي یو دا و چې د پیغمبر قدر یې ډېر کو او یو پکې دا و چې د مور قدر به یې ډېر کو د مور به انتهایی خیال ساتو انتهایی او چې د کور نه به راوتو دا به په ځان لازم کړي چې کور نه به راوتو نو مور ته به اواز وکړو مور ولاړم الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه ماشوم لوی کړی نو هغې به ورته ویې لاړ شه الله دې تا نه داسې راضي شي لکه څنګه چې دې زه راضي کړی یم دا همیشه طریقه وه او یو ورځ ورته داسې محسوسه شوه دې مور ته یې اواز وکړو نو بیا ورته محسوسه شوه چې زما د اواز لږ اوچت و نو بیا د الله په لار کې صدقه ورکړه توبه یې وویسته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له راغلی و اوله کې وی یا رسول الله مور له دعوت ورکوم مور له مسلمانه شوې نه وه